ثبات دغه مشروعیت چې نه وي نو ثبات د کوم ځینه کې نه ثبات ګوره او یوه ثبات خبره موجود دی شاه ثبات خو کنه. موقتی دی بدون مشروعیت ویجن مهرباني صاحب جناب په ډېرې دکتور بخښنې سره مخکې د ویجن دې نه صاحب چې فیضان صاحب شروع ما وکړي فیضان کور ته رسیږي بیا خبرې نه سم کولی غوږ او ونیسئ مهرباني ته فیضان غوږ صاحب د تا ونیسه دغه نوبت دی خوشحال صاحب یوه تخنیکي ته خبره غوږ یاده ونیسه کړه د نوبت فیضان د ویژن تخنیکي صاحب لطفا نظم مراعات کړئ تا لطفا رایسته لګیا تازه راغلی نادیده سپېڅو ته اوس بیخي نه پوهېږي څنګه خبرې وکړم غلی کښېنه ودرېږه نو کمان مین په یو ورځ جوړوئ اوله خبره خو دا ده چې دغه خوشحال دې ما خوښېږي چې رښتیا خبره یي داسې مؤدبه با تعلیمه سړی ده د ما با تعلیمه خلک ډېر بد ایسېږي چې رښتیا خبره یي اولین کس ته چې تعلیم هم لري او دماغ ښه ایسېږي وجه یې دا ده چې مؤدب ده با شخصیته ده او په خبره یې سر خلاصېږي هر شي ته چې وګورې یو رقم په تل او چوکاټ کې برابر ده ایون دو چې زه ډېر زیات باادبه نه یم خو میچور ویښیار باادبه خلک مې ښه ایسېږي د ما هغه باادبه خلک بد ایسېږي چې صرف باادبه یي نورې مغزو کې ډېرانې خو باادبه یي تس کدوان باادبه د ما بد ایسېږي بېزړه باادبه مې هم بد ایسېږي چې بېزړه یو باادبه یي په خپل ځای کې او په خپل وخت و زمان کې خبره نشي کولی دغه سړی خپله خبره په خپل وخت و زمان کې هم کوي له حق نه دفاع هم کوي په خبره سره هم خلاص ده په کتاب باور هم هغومره نه لري څومره چې خلک په لري او په خپل ډایلاګ باندې باوري در لاندې درته 100 ساعت هم کینی که ضرورت راځي د خپل ټیم مطابق خپله خبره کوي یو دا وه پرسنل د ما یو د دې سړي نه یو خاطره او پیژنم یې نه ما به پیژني یا نه خو زه شخصا نه پیژنم پرسونل فیډبک پرسنل فیډبک چې دا تاسو باید واورئ یو دویمه خبره دا ده چې د طالبانو په وطن دوستۍ شک کول زه په دې باندې باوري یم چې طالبان لمونږ د ناستو ټولو خلکو نه په دین او په وطن ډېر مین دي ټولو نه هېڅوک دې هم له دې نه ځان نه هغه کوي مبرا کوي ګوته لاندې لاندې ځکه مه کوه چې منډه که سر په تېر کړه ته لاړ څه خپل سر نه په تېر څه یو سړی چې له سره په تیر سي له دې نه نور زیاتې تاسو بل حق نه په لرئ مفت تنخوا نه لري بل شی نه لري ټول طالبان اما بس آماده دي ام له سره تیر دي دا چې تا ته بیا کل ښکاري دا چې تا ته دوی هر چوکاټ کې ښکاري تا کار ده جناب وطنداره ملګری مې مهرباني ګران وی که ته یوې ګوتې نه په ټول افغانستان ته تیر شوې زه دې پېژنم دومره سیلفش انسان یم ما د خدای ووایي یوې ګوتې نه م نه په تیر نو چې ته له یوې ګوتې پوهېږم نه په تېرېږې نه نه تېرېږې بحث به کوو بحث به وکړو چې بیا څه به وایي وروسته وکړې زیارکس باس و باس بیا د وخت وکړه یوې ګوتې نه په تېرېږي یو بل کس راجګ سوی ده ورور نه په تیر ده پلار نه په تیر ده سر نه په تیر ده 20 کاله مابسته په تیر ده سټیل ته یې هغه ته وایې چې ته وطن دوسته نه یې دوه درېیم ځینې انسانان فکر کوي که دوی دین ته جنګېدل پوهېږئ اول خو دین ته جنګېدل هم په خپل ذات کې مثبت خبر ده بده خبر نه ده د دوی خبره دا وه دوی نه ویلې چې امریکایان راغلي دي یا مجاهدینو دا نه ویلې چې روسان راغلي دي موږ نه دین اخلي دوی ټول شعار دا و امریکایان او ناټو راغلي دي له مانه یې خاوره نیولې له مانه یې هېواد نیولی له مانه یې مځکه نیولې که دوی چیرته سعودي عربستان ته ځي که پاکستان ته ځي که هر چیرته ځي لاړ دي چې د ما خاوره دې پرېږدي دا د ما خاوره دې پرېږدي همدا په خپل ذات کې معنا دا ده چې دا خلک په خاوره خفه وو او د خپلې خاورې په مقابل کې چې څوک راغلی ده یا دا اشغال و یا نه و اشغال دغه بېله خبر ده مګر د ده په ذهن باندې دا اشغال و نو څه یې وکړل د تا په ذهن باندې د تاسو په ذهن باندې اوس افغانستان اشغال ده چا اشغال کړی ده پنجابیانو ورسئ ځانونه په مړه کوي که نه ښه پوهېږئ چې افغانستان پنجابیانو اشغال کړی در باندې ګران هم ده له طالب نه په تا ډېر ګران ده طالب باندې نه ده ګران موږ باید اعمال وګورو که تاسو خبرو ته غوږ ونیسو طالب چې ولیده چې ما ملک اشغال ده ښځه یې پرېښوده مور یې پرېښوده بچي واړه یې پرېښودل هر څه یې پرېښودل ورمنډه یې کړه او درم تر دې اندازې پورې چې په ځان پورې بم وتاړه خو هلته ځان والوځه او دغه د دې موضوع په مقابل کې ودرېده
ته هم وایې دا د جمهوریت والا چې دلته دا د جمهوریت مدافعین دا خبره کوي چې په افغانستان کې دا اوس پنجابیان حاکم دی او افغانستان یې نیولی چې ته پوهېږې چې افغانستان پنجابیانو نیولی او سر نه په تېرېږي خو دا په دې معنا ده چې تا د تا له سر نه افغانستان کم ارزښت لري تا ته د تا سر ډېر ارزښت لري ځکه چې اولادونه در په غاړه دي ژوند زندگی در په غاړه ده سر دې مهم د افغانستان نه دلته یو بل لیونی راغی هغه وویلې چې ما ته نه له زوی نه له پلار نه له سره څوک چې دا د خپل سر په مقابل کې یو کار کوي د دې بدله بیا نسته درز دا تسپیږي 2 لکه نه تر 3 لکه انسانانو په دې افغانستان 40 کاله کې ځان مړ کړ 2 نه تر 3 لکه 200 نه تر 300 زره انسانانو مګر نور حق دا در باندې نه لري خو دا حق نه پلري چې ورته وایي چې تا باندې دا خاوره نه ده ګرانه دا حق چې تاسو دا خبره ورپسې کوئ د بیاکلۍ خبره ورپسې وکئ د جاسوسۍ خبره ورپسې وکئ د بېسوادۍ خبره ورپسې وکئ د پاکستاني خبره ورپسې وکئ چې ته پاکستان غلط کړلې رایه واستې تا په مغزو کې یو بل شی در واچاو ته په سیاست نه پوهېږې غلطې کړې دا ورپسې وکئ د سیاست ناپوهي در سره منم خپله ناپوهي به در سره ومنم بیاکلي به در سره ومنم دین باندې لیوني کېږي دا به در سره ومنم حتی جواسیس به در سره ومنم دا در سره نه منم چې افغانستان نه ده په ګران او تا باندې ډېر ګران ده په نورزي باندې ډېر ګران ده په فضلي باندې ډېر ګران ده په اشرف غني باندې ډېر ګران ده همدغه اشرف غني به درته یاد کړم په اشرف غني باندې افغانستان څنګه ګران ده چې دی رئیس جمهور د وخت و رئیس جمهور نه خو بله غټه وظیفه نسته دی رئیس جمهور و مګر بیا هم د خپله مکمله کورنۍ افغانستان ته رانسوه وستی د طارق او مریم په افغانستان ته رانه وستل آیا څومره خوند به یې کړی وای چې طارق د ما همزولی ده او د ما د رئیس جمهور زوی وای او ما ورسره کلار یم زه یم ده او ما د امبزیتوب او د خپل امزولي لپاره ضرور خو نه چې رئیس جمهور مې لیدلی وای ما تربور و د ما عزیز و او ما هملته کلارې له طارق سره خبرې کړې وای چې طارق ته خو دې پلار ته دا خبره وکړه ځکه ته به یې د شپې وینې خو پلار دې د پارک کې ورسره اوسېږي دا د ما میسج خو ورسو ما په دې ټول 20 کلن دور کې طارق نه ده لیدلی چا لیدلی چا مریم ولیدله مګر په دا افغانستان ګران ده او په هغه باندې چې سر نه په تېر ده له اولادونه په تېر ده په هغه افغانستان نه ده ګران دا څومره دي مهرباني ښه اول خو دغه د دوی طالبانو مشران دغه وسې مولدونه ټول اکثرته په بهرني عربي هیوادو کې دي یا پاکستاني هیوادونو کې او نه تا لیدلي نه ما لیدلي نه بل هیچا نه لیدلي صحیح یو او د دوی سطح د زندگی و د خلکو وګوره اول بحث دویم خو که په جمهوریت کې هم 80,000 ځوانانو د ما د تا ورورو خپلو پردیو سر یې پیښی دوی مې دغه کړی د جمهوریت کې مې داسې نه ده چې مثلا د دې خواته که شاته ځې لږ شاته لاړ سي که هغه مفکوره یې پرېږده چې په هر فکر و چاپیانو هم څومره پرې سرونه کېښودل بیا مجاهدینو هم پرې څومره سرونه کېښودل وروره دا خو پوښتنه لري پوښتنه وکړه که خبرې کوي بیا زه به خپلې خبرې پوښتنه ده همدې باندې تبصره وکړه اول خو دا ده چې زما خبره ټوله د لیډرشپ ده ما ته عام طالب عام جمهوریتي عام خلکي عام پرچمی ټول یو دي سر په ایښی بیچاره اردو په ایښی ته ما ته یو خدا ده چې کور ته یو څوک چې ورغلی او د ده په دې دبور کې بم وریښی او د ځان ته 20 دروازې ایښې وې او هغلته پسې ورغلی هغه نه یادوم چې کوم یو به دغه رقم سوی ته ما ته چې کله طالب په افغانستان حاکم و یا دا اوس حاکمان دي ته ما ته یو رهبر دی وښیه وزیر دی راته وښیه وکیل دی راته وښیه جنرال دی راته حتی وښیه چې دوی لاړې دغه اوس تیار طالبان راغلي افغانستان یې نیولی دوی د قربانۍ ته په غره کې ناست دي یو دانه دی هم نسته هغه احمد مسعود او بل د ازادۍ والا دی کله کله له امریکا او له کاناډا نه غږ وکړي چې نه ما د چیستم د کوواستم مګر د دوی ټول زه درته کتارومه چې دا ټول په غرو کې ناست او د تا په مقابل کې جنګ کو او ما غرو کې ورمن سول او ما غرو کې ونیول په شاوخوا جوی کې ونیول څوک یې باګرام ته ولېږل څوک یې پولي چرخي ته ولېږل څوک یې ګونتانامو ته ولېږل څوک یې اخرت ته ور ولېږل ټول یې مړه کړ مګر مې ما وې تا نسته
هېڅوک هم د ما ته که بیا هم سبا ته جنګ کېږي همدغه بیچاره مخلوق به ورځي او جنګ به کوي او دوی به له کاناډا او له امریکا نه کومندې ورکوي. دا د یو. دویم د طالبانو چې اوس خلک نه دي راغلي، فرق یې له جمهوریت سره دا ده چې ته ټولې دنیا په رسمیت وپېژندلی وې. تا په مقابل کې به لسو طالبانو جنګ کوو، مګر ټولې دنیا ته په رسمیت وپېژندلی. طالب د سبا په رسمیت وپېژني که د طالبانو ټولو کورونه افغانستان ته رانغله، زه به د مردګاو سینګ زویم. ته نن هم ورته وایې، امریکا هم ورته وایي چې نن در باندې بم در غورځوم، سبا یې در باندې در غورځوم، نن او غورځئ ورباندې. نو دوی لیوني نه دي، دوی په زړه خوړلې ده. زه چې کله کله دلته تاسو ته وایم چې د طالبانو له مسیرانو نه تاسو نه یې خبر. او فیضان صاحب خو په هغه وخت کې یعنې مطلب دغه د طالبانو د بمونو امکان و د طالب انتحاریانو بم د کومه کې کمان مین ولې انتحاري نه کول هغه نو په عام هغه د دغه باندې نه کوو چې ته د یعنې مطلب دا خبره نه هغه بیا چې په دا یو مقصد هفته کې و. ولې وتښېدل نه خو ولاړل. ګوره فیضان صاحب دغه ټول فرعي بحث دی، اصلي بحث په عملي جنبه وه. عملي کار څه باید وشي عملی ګوره. ته اوس راځو. عملی ته راځو. عملی خبره دا ده، ګورئ دلته عنوان هم د افغانستان کې ملي مشروعیت، ثبات او د طالبانو رژیم. ډېر بحث ته ضرورت نسته. دا تاسو ټول په شمول د ما 40 میلیونه افغانان، دا ما بار بار دا خبره کړې او دا د بې احترامۍ لپاره نه کوم، ځکه که بې احترامي لپاره یې کوم، زه خپل هم کې راځم. نه طالب تا ته اهمیت درکوي، نه د اهمیت وړ یې. بیا یې تکراروم، زه پکې شامل یم. نه ټولو افغانانو ته طالب اهمیت ورکوي، نه د اهمیت وړ یو، ځکه موږ د دې خلکو د مقابلې نه یو. ځکه یې نه یو د مقابلې چې موږ ځان ساتو. موږ په ژوند پوه سوي یو، د ژوند په خوږو پوه سوي یو، د اولادونو په خوند پوه سوي یو. د ما بچي دي چنګاڼو، بل د مترکاش، دا نومونه دي د رښتیا. دا چې سار زه راسي او ما سره کله کله کینی په رخصتۍ کې ما سره ویده یي، راجګېږي، خبرې کوي، دوی خپلو منځو کې جنګونه کوي، یو څو دانې دي. زه دغه ژوند په ټول افغانستان نه ورکو. که څوک ما نه خوشحالېږي که خفه کېږي چې زه مړ سم، د ما او د ما د ټولې کورنۍ د هر شی غیر منظم کېږي. که په افغانستان باندې جنګ د نه غیرتي یم او نه دغه د غیرت معاملې کې ولا یم، ډېره بخښنه غواړم جناب نوري، دا غیرت له ما نه کېږي. که چېرته د افغانستان کې اسلامي امارات حاکم کېږي، خو ما ته وایي چې فیضانه تا په یو د تا په مرګ باندې جمهوریت کېږي، په قرآن کې وکړم. په قرآن باور لرئ؟ یو ما ته وایي جناب رهبر صاحب، دغه ټول 8 میلیارده خلکو یو معقوله لاره پیدا کړې ده. نو د ضرور نه ده چې اوس د خره مینه لغته وي، نو چې ته په هر وړوکي او غټ کار باندې ځان مړ کړه. یعنې هغه تغییر چې په یو معقوله لار راځي، ولې پرې ځان وزنې؟ نو خو معقوله لار څه شی ده؟ دغه 8 میلیارده دنیا خرڅ په کوم رقم روان دي، خو طالب یې نه مني. وایي نو ته خو بس چې نه مني، دا خو د هغه حماقت ده. خو صحیح د هغه حماقت ده. زه به یې دغه احمق له په زور وباسم که نه؟ خو نه یې باسم. ته هم نه باسې، زه هم نه باسم. اوس احمق په موږ حاکم څه، د احمق په مقابل کې به چی کوي؟ خو یا به جای ورته پرېږدې یا به ځان په وازنې. ما دا بهتره وګڼله چې وطن ورته پرېږدم. تا هم بهتره وګڼله. موږ چې له دوی نه ونیاو، دوی ته هم دوه انتخاب و، یا به ځان را باندې وزني یا به وطن راته پرېږدي. دوی د ځان وژل انتخاب کړل، موږ وطن پرېښودل انتخاب کړل. فرق مو صرف دغه ده. اوس که موږ او تاسو وایو چې ام به ځان د وزنم، ام به بیرته وطن نیسم، تاسو دوه اپشنونه دواړو کې یو انتخاب وکئ، له سره بیا انتخاب کوو. خو زه یو مثال چې تا ورکوې همیشه هغه د یاد ده، هغه د ماشوم مثال چې د همیشه ورکوو، هغه خو د یاد ده که نه، د تا مثال و چې په مور په درېدلې وه. دغه خبره ده. خو یعنې ته وایې چې موږ مجبور سو دا کار بیا کوو؟ نه، موږ داسې ده چې موږ غواړو دغه ماشوم سلامت واوسېږي، یعنې دغه افغانستان غیر مسؤلانه ډله ده. ته ګوره، ته د ما خبرې ناصري صاحب، ته به دلته دا تقابل د 15 دقیقې پرېږدې، 15 دقیقې د سپیکر وکړه. پوښتنه کوم تقابل همدې ته راځم. زه که نه، زه دا سوال درته، دا ټول مشکل درته حل کوم. ښه، زه د تاسو په سرلاره یم. سرلاره په دې معنا نه، په دې معنا چې اول به دغه غه زه وکړم، دغه شروع به زه وکړم، ولا بله که نه ډیپلوماسي در سره کوم، نه له بل چا سره کوم، او دا د زار غړپ چې د یو کس به یې کوي. زه اعتراف کوم، دوه اپشنه دي. احمقان راغلل، افغانستان یې ونیاو،
احمقان راغلل افغانستان یې ونیو. مخکې له دې نه داسې یو پایه به مخکې لاړ سم. روغ خلک راغلل افغانستان یې له احمقانو نه ونیو. موږ او تاسو به ځان یاد کړو. موږ روغ وو، افغانستان مو آباده و. احمقان غره ته وختل. احمقانو ته دوه اپشنونه ورکړل چې دوه اپشنه دي. آیا غواړئ چې سرونه مو وساتئ او ملک پرېږدئ، که غواړئ چې سرونه نه تیر سئ او بندیان سئ او بیرته دې ملک ته راسئ؟ انتخاب وکړئ. دوی ورته ویل چې وروره موږ ځانم وزنو، بندیخانه هم قبلو، خو بیرته ملک ته راځو. وایي الله 20 کاله یې دا کار وکړه، ځان یې مړ کړه، بندیخانې ته هم لاړل، کونډې هم سوې، برباد هم سول، لوږې هم سول. افغانستان یې 20 کاله بعد ونیو. عین اپشن یې موږ ته راکړی. والله بله که ډېرو خبرو ته ضرورت یې ناکل ته چې دوه اپشن رهبر صاحب بیا د دوی ځان وژنه خو بیا وطن دوستي نه ده، بیا حماقت یې ځکه خپله وایي چې احمقان وو ته ما پرېږده دا موضوعګانې مه سره لړۍ را لړۍ. خو هغه بیا بله پوښتنه ده چې ولې ځان وازه. تاسو دغه یو موضوع یې وارې حل کوي، هغه احمقان، هغه وطن دوستان نه. تا نه ملک نیولی، اوس د ملک په نیولو خبرې کوو. هغه اصلي موضوع ته راسئ. اوس یې موږ ته دوه اپشنه راایښي، عین دوه اپشنه یې موږ ته کېښودل. وایي سر نه په تېر یې، بندیخانې نه په تېر یې، او که دغه ملک د خلکو ته سپارئ. و انتخاب ښه انتخاب یې موږ او تاسو سره کړی دی، موږ په لاس کې ده. زه سر نه شروع کوم. اول دا سوال زه جوابوم. زه د ما به یا 10 کاله عمر پاتې یا 10 او ډېر خوږ عمر مې ده او ما باندې د خپل ځان ډېر ګران ده. والا داسې مینه ورسره لرم. آی لভ یو فیضان، آی سویر آی لভ یو فیضان. دغومره راباندې ځان ګران ده او کورنۍ مې هم ډېره راباندې ګرانه ده. څه به دلپار چا ګرانه ده، په ما باندې به ممکن ډېره ګرانه وي. زه وایم زه اعتراف کوم، دا راسې ریکارډ کوي. زه اعتراف کوم که په افغانستان کې پاچاهي راځي، که په افغانستان کې د خلکیانو حکومت راځي، که په افغانستان کې د طالبانو حکومت راځي، که په افغانستان کې جمهوریت راځي، مګر د ما په وزلو باندې چې زه کې مړ سم دا حکومت چینجیږي. زه انتخاب نه لرم. ما یو انتخاب ده چې زه د ژوندی یم. زه د ژوندی یم، که جمهوریت مې منمې، که امارات مې منمې، که د کمونیستي نظام د پرچمیانو په خلکیانو مې منمې، پاچاهي منم. دما خو دا غس که یو څوک وایي او جذباتي چې نه د موږ دا نه ده، نو بیا به زه درته زمینه سازي ورکړم. ولا قسم په قرآن چې پر روان یو کال کې مو په مړه کړم. که مې په مړه نه کړې، زه به د ګنګار سینګ هندوز ویم. بیا به راځئ چې دا شی در غاړې ته در واچوم. دروغ به نه سره وایو. ما د خدای او قرآن که نوري ځان په مړ کي، ما د خدای او قرآن تباه او برباد کي، که دا ویژن دغه خپله یوه سترګه ورباندې زخمي کي. ما د خدای او قرآن که حکیمي د خپل یو لاس په پرې کي. ما د خدای او قرآن که دغه امان الله چې د امای کې را خلاص که دغه یوه خپه په پرې کي. خو وروره نو چې نیک کوئ، خو دا خلک راغلل دا شی رانه ونیو. اوس چې توره لنډه سي قدم پسې ور واخله. زه تاسو ټولو تاسو د خپل ځان ایمان مې لیدلی، ځکه زه تاسو ته چې پرده ځان ته ورکوم، تاسو ته پرده در کوم. زه پرده در کوم. زه جرګمار یم. ما چې په ځان او په تا کې زور لیدلی، ما د قرآن ووایي چې په اول کال به ما دوی سره دغه توره راغیستې او دا جنګ به مې ورسره کوو. ما دا توانایي په ځان کې زر محاسبه کړه. ښه اوس تاسو ته هم یوه لاره لرئ، ځکه تاسو ته هم چې طالبان هم تاسو پېژندلي یئ، موږ هم پېژندلي یو، ځان هم پېژندلی. اوس یوه لاره طالب ځکه موږ ته احترام نه لري، ځکه رانه ډارېږي نه، ځکه نیغ نیغ راته کېږي. او که دغه رقم نیغ نیغ کېږي، تاسو به روغ ناست یئ. دا شیرین ځان به مې په وځلی. مه کوئ. قرآن مې دوی ځان په وزدم. تواب عبدالله دا خلک پوه که همداسې ورته وایم چې دا 10 منزل نه ټوپ نه، خو دا ښه ده چې په تا ځان در مړ کړم. نو زه وایم چې له موږ نه شرمېږي، نه له موږ نه ډارېږي. چې باید وکړو؟ باید امریکا ورته په لاس کې ونیسو. تاسو ته همدا وایم چې امریکا ورته په لاس کې ونیسئ. که دغه امریکایانو خدای مهربانه کړه او دغه تیارو میارو کې تیل واچول او هاهاو د دې جوړې کړې، بیا دلته څه لږ بیا کل غوندې شي سته دي چې هغه ځان په وازدي چې د پاس د معامله را جوړه سي او لږ پیسې میسې پیدا سي، بیا خلک سته دي. موږ ته بیا ضرورت نسته. ما او ناصري صاحب به ورسو. ولې به نه ورځو؟ د الحاج پیرم ځي، ولا که دام پاتې سي، موږ به ورسو. بیا خو موږ هم مسؤلیتونه لرو. موږ خو هم بیا قربانۍ ورکوو. د موږ قرباني به چی وزارتونه کول او دې قربانۍ ته زه حاضر یم. چې څومره مې د خپل ځان راباندې ګران ده، زه دې قربانۍ ته اماده یم چې افغانستان ته خدمت وکړم. ولې به یې نه کوم؟ ړوند یم چې نه به یې کوم. بلکل وزارت داخله هم په مخ وړم.
دومره خو نو بیا دومره خو بیا بې همت هم نه یم چې افغانستان ته به خدمت نه کوم وزارت دفاع په مخ وړم دا خو لا څه کوئ حتی تر دې زار غړپ ته هم آماده یم چې رئیس جمهور سم داسې تاسو به ځان سره فکر کوئ دا فیضان څومره بې غیرته ده دومره هم نه یم بې غیرته ریاست جمهوري هم درته کوم او دا حکیم ناصري هم دومره نه ده ما خو مخکې ویلې که له پښې نه ده په تېر ولایت وزارت خارجه درته په مخ بوځي سهار به وختي راجګېږي ته دا تکلیف ګوره نکتهیي به یې اچولي پسې دا غضب ګوره په تیارې کې به ناست یې روسیې ته به روان یې پسې دغه زحمتونه د صحابهو نه ډېر موږ بالکل دې قربانۍ ته آماده یو خو هر سړی به د خپلې وسې قرباني کوي د ما دا قرباني ده چې زه به ریاست جمهوري درته وړم د خدای لپاره شان به امضا کوم میټینګونه به کوم وختي به راجګېږم روسیې ته به ځم امریکا سره به خبرې کوم لیونی به مې کې دا دومره کار خو ملت مې ولس مې قرباني ورنه کړم نه چې دا دوه ځلې هغه سوی ناکام سوی دا درېیم ځل به اعتماد نه کوو هغه خو بل چل د هغه به زه کمپنسیټ کوم هغه چې زه کمپنسیټ نه کړم بل څوک خو نشي کمپنسیټ کوی د هغې جبران به زه کوم نو دا ګوره تاسو یم کې راوستئ یو خبر زه تاسو ته کول غواړم دغلته البته دا د فیضان صاحب د ډیبنک کولو لپاره ښه د فیضان صاحب ګوره په دې سپیڅو کې لوی سیاستمدار ده او دا منو ورسره که نه خو مګر هم په دې جمهوریت کې داسې خاماران وو چې دغه فیضان یې داسې کړه چې ممنوع الدخول او ممنوع الخروج یې کړه په سیاست کې نو هغه خلکو ته د ما سور سلام وي البته هغه خلک ډېر خطرناک وو ولا مهرباني جناب دکتور نوري دغه کې به یو خبر درته وکم ځان ته زور راباندې ونه رسېده ما د قرآن و چې 10 کسه راته یو سول 10 دانې راته یو سول او ټول خبر دی په دې باندې وکیلان وزیران د هر کسان د 10 واړو زور راباندې ونه رسېده رئیس جمهور یې ځان سره ودراو د رئیس جمهور په فرمان باندې هغه کړم خو نو خو پهلوان خو د یو کس ته په لاس غېږه هغه خو ورسي د سیستم ده نو سیستم مقابل او خو سی په نوي ای طرف نو هغه ناصري صاحب قسم قرآن مې د ټول جمهوریت سیستم مې مخالف سو ټول او د رئیس جمهور څه راته وایي ای د رئیس جمهور دا خبره کوم نور مایک بندوم رئیس جمهور راته وایي دما pasatura prekă dema pasatura prekă tot televizyon tapası yakıştı Stanley zai tapsi rakiste apalok tapsi lagedale okle kimi tapsi lagedale mulatara shel tapsi lagedale ajine kuchi tapsi lagedale da tapsi lagedale no khiyo batarmani malabat do batarmani malabat no khudre batarmani malabat no da tor batarmani malabati نو ته دا خدا نه ما په تا باندې څومره حساب کړی ما په تا باندې څومره حساب ورئیس صاحب دا ټول زه نو څنګه خبر ته مال دا ټول په ما ملامت وو مال دا ټول په ما ملامت وو او قرآن ما ووی اوس خو دا مامزو تېره ده ما د خدای قرآن ټول را باندې ملامت لکه دا تاسو چې په سپېڅو کې ټول را باندې ملامت یې دغه رقم ته ټول وینه دا مثال مې بیا ګنده صحیح ده غونډه نو بیا صحیح ده دغه نه بیا هغه خلکو در باندې ملامت وو، موږ شاهدي ورکوو خو موږ بیا در باندې صحیح نه ده ملامت بیا صحیح ده وایي دغه چې تاسو هغوی به را در سره باندې ومنو ملامت یې هغوی هم را باندې ملامت دلته خو په ټولو باندې ته ملامت یې دغلته دې لږ ذره چالاکي کوله په دې مثال کې د موږ هم هغه ایموشنل بلیک میل کولو او قسم زه دلته خورم د جناب ناصري صاحب چې په دې هر سپیس کې د ډاکټر صاحب فیضان جنجال وي قسم یې زه دلته مخکې نه درته خورم چې دا به پې ملامت وي یعنی په آینده کې که کوم جنجال کېږي په آینده کې دا به پې ملامت وي مخکې نه دا خبر درته وکم نه مقصد دغه موږ سره نه نور د جای کې خو ملامت نه ده هلته سلامت ده نه هغه یو او کس سره جمهوریت خو کې نه ده سلامت ملامت وو کلته ملامت وي بیا یې ګټو هغه یو نقطه کې دغه همدرد مامدرد دغه خلکو نه په مجموع کې خو ملامت ده په خپل څه پوهېږو که نه یعنی خیر خو مګر همداسې ده زه چې دغه څه ته چې ګورم د جمهوریت یعنی په دغه کې هم ګوره خطرناک سیاسون وې داسې خطرناک سیاسون هیڅ خطرناک نو هغه خو نو قانون او هغه واوره ورسره ولا فیضان درته مطلق درته وایم نه نو هغه خو چې سیستم و نو هغه خو د سیستم مقابل کې هېڅوک چی نشي کولی ولا کله داسې فیضان باندې حساب وکم داسې 9 ته ورسېږي چې د 100 ټچ کې بیا زه عمومي تحلیل یې هغه کوم دغه د اول سړی هم دغه اوس د یو عادي څارنوال زور نه لري دغه دوبۍ کې ده دا خو سیستم ده نو سیستم خو بیل بحث ده که نه دغسې فیضان صاحب یې وګوره دفاع دې هم کوو که نه دفاع دې خو خود کوو نو ته خو داسې یې که پرېږدي خو
نه کېږي او که دفاع دې ونه کړو نه کېږي. سم چل رقم حکمتیار هغه واحد مولوي خالص خبره والله. چا وکړله. یو کس دغلته ډېر محترم شخص د نوم یې نه اخلم، بله ورځ یې زنګ وهلی و، همدا د فیضان صاحب په باره کې غږېدو. وایي والله اوس یې که پرېږدي خو دغه ټول ورته یو خواته سوی، خو دا خو ډېر بې غیرتي ده، مجبور یې ورسره ودرېږو، بل چاره نسته، خو دا ډېر بېسر سړی ده، څنګه یې کوې وه خدایه پاکه. یاره د خندا نه ورته شین و. اکثر دغه سربنه تلتله د دغه غیبتونه یې شروع کړي دي یو بل سپیس ته. او سربړی خو هلته خیر دغه وخت نو په هر حال جناب دکتور مونږ دې منو، خو په هغه ځای کې ګوره داسې که ټول سیستم درته یو خواته سوی وي بیا صحیح ده، نو مګر همالته ګوره یو منفي سیاسي څه لرې هغه ده ته نقطې پوهېږې ضعف. دغه پارلمان باندې په ما باندې پارک کې جلسه نیول سوې وه ښه قسم چې د یار له منځ نه ماته خبر راغلی چې فیضان پارلمان ته پرېږدو ګټه مو ده که تاوان هلته رئیس کېدې په ضمانت. او ریاست لپاره مې وخته کار کړی و ما خو ځان ته کار نه کوم زه وکیل سم ما ریاست ته کمپاین په دې کمپاغه کې کاوه یو خو مې دا میلیونران ډېر ملګري وو او وخت مې دا معامله جوړه کړې وه مل د معاونینو سره داسې معامله جوړوم چې زه د ما مثلا 40 کسه ګروپ جوړوم ډېر نه سم جوړوی د 40 رایه زه معاون ته ورکوم یو معاون دې ماته 10 راکړي بل معاون ته 40 رایه ورکوم هغه دې ماته 10 راکړي منشي ته زه 40 رایه ورکوم هغه دې ماته 10 راکړي 110 شپېته او شل اتیا او 40 یو سل او شل رایه خو مې داس وي مفت یې پوهېږئ څه فارمول ده دې 40 ګاډ ګرفت. دې کسانو موږ ته دغه 40 کسان چې د ما دي دا نو هغه لږې پیسې چې لري نو 10 میلیونه لري او دوی خو ټول د ما هغه او ما ورته څه ویلې دا دغه پیسې مې بېرته ور کمپنسېټ کولې هسې نه مل یو رقم ته چورګکی غوندې دا څه به وایو سره مل قراردادونه مرادادونه د وزارتونه اخلئ زه به درته په دلته جنجال منجال کوم البته بېرته هغه کار کوئ کوالټي باندې به کمپرومایز نه کوئ نو معامله مې دغه ټوله نوري جوړه وه پارلمان ته همدې لپاره نه پرېښودم نو پوهېږي څه یې ورته ویلي یو د ما کس ته په دې ګروپ کې ناسته ورته ویلي دي که دا فیضان پارلمان ته لاړ سخت به دا ټول خلک درته برابر کړي هېڅوک هم ولاکه خبره ترې وکړي او دلیل هم لري منطق هم لري زړور هم ده د ما بل مخالف وی ورته راجګ سي دا خبر خو دې صحیح وکړه خو که د موږ مخالف سي بیا یې څوک جوړوي نو دلته مې یو بل قسم وی هغه وی لاس جګ چې زه وایي د کښ خلکو ورته ویلي چې ته خو ولاکه ورته ټرته هم وکړي په همدې جې باندې به خلکو وخندل امرالله صالح دا موضوع دا مجلس چیر کاوه بس وایي فیصله یې وکړه چې دا سړی له ګټې نه تاوان موږ ته ډېر رسېږي سرچپه کېږي او که سرچپه سو نه سو لارې ته راوستلی ښه خبره دا ده د هغه یې درک کړی په قرآن بهترین درک یې درنه کړی دغه ته وایي شناخت. بس پوه شوې لرې که سرچپه سوې او د سرچپه کېدو څه دې نه ده معلوم وخت مشکل په دغه ځای کې ده چې څه وخت سرچپه کېږي. ولا نه کېږم په انډیوالانو کې نه کېږم انډیوالان چې ها غلطي ډېر راسره معقول ونه ده کړي دا سړی ډېر معقول ده. دا معقول خو ده خو داسې یو په یو داسې درته ودرېږي په دې بل کونج کې او زه دې چې ودرېږي زه دې خطا وایي. والله بله که زه بیا جای چا په مقابل کې درېږم او ډېر حوصله هم لرم بس دا تاسو ټولو ته زه وایم ګورئ یو چلم را باندې وکړي در سره ګزاره کوم دویم چلم را باندې وکړي درته خان چې دا چل باندې مو پوهېږم او مه مې غلطوئ داسې یو دوباره غږ هم در باندې کوم مګر فیضان حاجي سخت مې ځورولی البته قبل از میلاد نه والله نه یم ځورېدلی سیریسلی ولا داسې ګروپ خلک به مې درته برابرول هغه دې څه جنجال دی چې وکړه دغه الحاج دوی سره په هغې کې هم ګوره دې ما لاس زه درته څه وایم دغه جنجالونه نه ده ته میاخیل ته وایې چې میاخیل اتاق جوړ کړي زه ورته میسیج کوم در سره مې په جنګ واچو لږ خیر ده در سره مې لږ په جنګ واچو دا څوک چې ما په جنګ اچي دا زه خوند ترې اخلم تا دې کور وداني الله دې په آخرت کې اجر درکړي خو مګر هم زه دې بیا ولې سخت خراب کړم. تاسو کې غم دا دی چې تاسو لږ خراب کړم بیا جای ته نه راځئ زه بیا زر جای ته راځم ولا داسې دې خراب کړم په خدای چې هغه زه د الحاج د کور آباد وي بېرته یې مو حل کړه هغه مشکل
دا کریم کامران بابا ته وایي یو چاته سپیس کې امضا وکړه کامران پوسټ وای کامران خو مایک به دې په بند کړی و که نه وای ځه ما ور باندې خرابوي خو که ما باندې اوس راولګي بیا زه ځان څنګه دې خلاص کړم چې زه مایک په بند ماما باندې کوز ولګېږي ولا رښتیا خو وایي بیچاره ته پوهېږې زه اکثره سپیسو ته ولې نه خېږم له دې نه ډارېږم زه سپیس ته وخېږم بیا دا خلک چې دي خبرې نه کوي زه لاندې له مجبورۍ نه ناست یم قسم چې دا د بېزراو سپیسونه یي دا هر ځای کې ناست یم زه لاندې خلک راته وایي سپیس ته پورته ولې نه ورخېږي ځان سره یم چې ور وختم دغه ټول شغالان مغالان دي څوک نو به ته کته په منډې سپیکر وچوي کې موږ خستانه وي تا مخالف خبرې وکړو چې سپیس ګرم سي خو ته خو په دې پوهېږي چې تا سره خو زه بیا په هغه چوکاټ کې جنګ کوم زه خو بیا خلک معلوموم چې چا سره په کوم اوس د تواب عبدالله سره زه په چوکاټ کې جنګ کوم مګر هم د تواب عبدالله یو جګړه پاتې ده ورسره کومه څه وخت کېده اوس به دې کړی وي. جناب تواب صاحب که وخت لري ته خو مجاهد هم یې د جګړو نه ډارېږي ته راپورته سه تواب سره په چوکاټ کې جنګ کوم الحاج سره په چوکاټ جنګ کوم پیر سره د حکیم ناصري سره په چوکاټ کې جنګ کوم ویژن سره په چوکاټ کې جنګ کوم بې چوکاټه دوی سره جنګونه نه کوم سیریسلی ځکه خو زه ظرفیتونه پیژنم ځینې خلکو سره بیا بې چوکاټه جنګ کوم ولا زه به یو خبره وکړم دا به ډېر بد هم وي پوه شوې خبره تر اوسه پورې ګوره زه درنه بچ پاتې یم په دې په دې کنځاو منځاو کې ځان مې درنه ساتلی یو ډېر په سخت بلا ما کې ساتلی قرآن که ښه تا ځان ساتلی یا پوتنشل مې درکې لیدلی د ځکه خو مې میسیج درته کوه چې سم څه وړکیا زه خو انسانانو کې پوتنشل لرم که ته به اوس د کنفیډنټ په کټګرۍ کې یې زیر اکبري ته چا را جي کړی ته په ځان پوهېږې درز در سره کوهوس به سوم دا خو تا ته ما امتیاز درکړی ته په دې شیانو نه پوهېږې زه له کنفیډنټ سره کوس کېږم قرآن که ورسره سمه دا ټوله دنیا زه خو شعوري ډول باندې تا سره کوس کېږم څه لیونی هغه وختو کې ته نوری وې ما نوري صاحب کړې ته خو په دې شي نه پوهېږې از لوګر یم هستې پوتنشل دارې وچېش او تغییر مذهب یې مو کړی یا بل چا په مذهب هغه وخت کې اوس خو مستقل مذهب څه دی نه ولا نه و مصري صاحب همغه وخت هم په خدای هلته په ما باندې شک ووایي دا یو رقم ته وهابي غوندې دا مذهب نه لري متوجه یې نو هلته هم داسې یو رقم ته په ما باندې شک کېده وایي دا وهابي ده نه د غزني په مذهب وي نه وم په خدای نه وم تواب صاحب ته راپورته سه یو ورځ د ټکر راغی فیضان صاحب سره ته راپورته سه دا تواب همدرد او زه دواړه کوستان و هغه ویډیو راغلی د تواب یې ریموو که بیا بلاک کړ سرل دی چې دی کوهوست و زم کوهوست وم شروع مې په وکړله تواب یې تا په سر باندې ما ډېره سخته دښمني اخیستې ده ګوره اوس تا سره دی په هر حالت کې بېغمه اوسېږه ما اور تا سره دی تا ته معلومه ده خبره دا ده چې اوس د نوري اړیکو خارښ کړی و څه چل دی چې ځان دې داسې ادبي چوکاټ کې وټکولو څه نه خو دا خو څه ده که نه دا خو څه ورته وایي دا خو یو اعزاز ده دا خو غټ اعزاز ده چې ځان دې ساتلی په ده باندې چې ته ځان ساتی سې نو خو هغه د هغې درته داسې ادبي خبرې درته وکړلې چې ځان دې نه دی ساتلی ما ساتلی نه خو خیر دا خو د ده نظر ده خو ما والا ځان ساتلی په خدای یعنې په هغه وخت کې چې خو داسې غټ غمونه مې ورته جوړ کړی و ما ته یې ویلي وو چې یو غټ غم درته جوړوم او جوړ یې کړه وایي داسې په غټ کنده کې دې واچوم چې داسې پاس وګورې څوک معلوم نه شي او همغسې یو حالت هم راغی خو دغه د الحاج د کور اواز وي الحاج بچ کړم تقریبا لیکن والله دغه فیضان په بل ملک کې پیدا شوی دا که په امریکې کې وای دغه ټرمپ ورته هیڅ و دغسې یوه پاچاهي به جوړه کړې وه چې ریاست جمهوري به په پاچاهۍ بدله کړې وای ویژن صاحب حکیمي صاحب نور دوستان ټول ته سلامونه په امریکې کې نه دی پیدا شوی خو د امریکا په ډالرو عکس دی نن مې یو کامنټ در باندې ورکړ په فیسبوک کې هغه د سپورټ ټاکس دی اچولی 2018 ده نو ما لاندې درته ولیکل چې ولا په دغه انځور کې د خو صحت سم نه ښکاري
چاته دې ولیکل فیضان صاحب ته؟ او هلته لیکلي وو چې دغه نه پوهېږم د ورزش د صحت تضمین ده که څه شی ده. نو ما لاندې ورته ولیکل چې په دغه انځور کې خو د صحت ډېر ګډوډ ښکاري راته. ډېر یو خطرناک عکس یې ده. مګر امیجان حاجي ګوره نن دې څه ونه کړه که نه، نن دې داسې د سیاست نه کار واخیسته که نه یو دوه درې داسې نرم نرم بریدونه در باندې وسو. او نه نن مې د روژه ده که نه، بس هغه ده، تر اوسه مې تراویح هم نه دي کړي. د روژې هغه به کوو خیال. وژن صاحب محترم ستاسې ځای کې څو بجې دي؟ تراویح ملا نه دي کړي. د موږه یو وخت ده، پاو کم 11 بجې دي. تاسې کاناډا کې یې که نه؟ و زه ورجینیا کې یم، ډي سي کې. ښه. مقصد زموږ تراویح وخته خلاصې شوي دي. والا زه جومات ته نه یم تللی، څه د مقصد په دغه روژه روژه کې دي دغه سلفي بودن او وهابي بودن بیا بل خوند لري جناب تواب صاحب. ما فرض مونځ چې وکړو غټه خبره ده، باید وکړو خو اشنا دلته ټول مسجدونو کې چې دی همدا خبره ده چې بس 8 رکعته تراویح دي، که به یې خپله کې خپله کولی شو یا به یې په کور کې باقي، او نور په مسجدونو کې شل رکعته نشته دی، هماغه او 8 د رکعته تراویح ګوره مستحب ده، مستحب که نه؟ دا یعنې داسې سم نه ده چې مطلب واجب وي یا سنت وي، دا مستحب ده وروره ګله، ویې که ګټه لري او هر څومره د زیاتو کم ثواب خبره ده، او نور پکې کوم دغه نشته دی چې فرض نه دی چې سړی وایي چې فرض دی او دغه دی او یا سنت دی. مونځ چې هر څومره ډېر وکړې ښه ده، پروا نه لري، هیټس ګوډ. او وتر هم ګوره تنها د هغه یو رکعت واجب دی د موږ او تاسې په هغه کې مذهب کې. په شافعي مذهب کې بیخي هغه واجب هم نه دی. ولا څه درته ووایم، خو بس ښه میاشت ده، خو ډېر سخت ده، ولا ما ته باندې ډېر سخت تمامېږي. زه داسې لکسه لرم